من ډیر په همت ژوند تیر کړی د عربو سې پر دې راوایسي د پاکستاني ایجنسیانو په خوله چې دی د پی ټي ایم ملګری و په بیرین کې به شاعري کوله د وطن ترانې به ویلې بیا د بیرین په حکومت ونیوئ په جیل کې واچوئ ډېر عمر یې په جیل کې تیر کړی بیا د بیرین حکومت د پاکستاني ایجنسیانو وویل چې دی راوباسئ او چې دی راوایسي دلته راغلی بیا تر هغه زیات فعاله شولو د پی ټي ایم په مخکښو ملګرو کې وو په کور کمیټۍ ممبر وو بیا په خپله ولسي و انقلابي شاعري باندې ټول پښتون افغان ملت راپورته کړ د ده شاعري چې ډېره په اسانه ژبه وه ټول ملت یې ولړزاوه او د مزاحمت داسې شاعري یې وکړله چې دښمن یې سهار و ماښام په ګوته کاوه د استعماري پنجابي سلطنت د دوی د ایجنسیانو د دوی د اسټبلیشمنټ ظلم جبر په قبایلو کې په ټول پښتونخوا وطن کې په افغانستان کې د ده د شاعري په وجه پښتون ځوانانو کې یو قومي دلیري بیا راپورته شوله سیاسي بیداري پیدا شوله د لمن شهید ډېر په همت ژوند تیر کړی چې د لې ونیوئ ویې ټکاوئ تر دا ځایه وټکاوه چې بېهوشه به کوي بیا به په بېهوشۍ کې د ده خبرې ټیپولې او د ده ځینې غزلې دي اوس شروع دي روانې دي دی وایي چې ما ته بیا ول دا ووایه ما به دا وویل ده ول دا ووایه ما به تر هغه سخته ورته کوله لهذا ګیلهمن د ځوانانو لپاره د زموږ لپاره یو مثال دی یو داسې مثال دی چې غیرت دی ننګ دی پښتو ده مړانه ده هېڅکله د ریاست ظلم جبر قید و بند تنګول دمکیانو په وطن کې دیوال ته درول یوې خبرې پر شا نه بود او چې پر ده په اسلام آباد کې حمله وکړه عام ساده خبره نه ده د یو برګیډیر یار دی په نامه پښتون دی سم یې د دې ایجنسیانو په خوله دا کار وکړی تر شا یې سم پلان دی منصوبه یې ده د ده شاعري وه د ده جدوجهد و د ده غږ و پر هره واقعه د ده نظمونه وو بیا به بیانول هم تقریرونه به هم کول تاریخ به هم چلاوی شاعري به هم کوله د دوی دا خیال و چې موږ یې د بیرونه راوباسو دلته یې راوړو مزدور سړی دی په خواري به اخته سي د ده پر کور دې آفرین وي د ده پر وروڼو دې آفرین وي چې ویلې چې موږ دی پی ټي ایم ته وبخښئ موږ ده ته وویل چې ته د بچیانو غم مه کوه ته خپل تاریخ پر مخه واخله نو موږ ته باید دا احساس وکړو چې داسې کارکنان چې په موږ تاسو کې وي د وطن د ازادۍ و ترقۍ د خوشحالۍ لپاره جدوجهد کوي سر یې پر لاس اخیستی وي موږ ته یې باید تایید کړو هرې کورنۍ باید کام ته یو ځوان ورکړو ما درته وویل د خانې شهیدې راواخلې تر ملي شهیده بیا تر ګیلهمن شهیده پورې دا سلسله به وي مخته به هم راځي لیکن علاج یې دا دی چې موږ پر دې جدوجهد یقین وساتو موږ پر دې لاره یقین وساتو موږ دا ووایو د وطن د ازادۍ د پښتون قومي تاریخ دا جدوجهد یو ورځ کامیابه کېدلی سي دغه د غلامۍ خبره د ځای نه وباسو چې موږ نسو ازادېدلی موږ ازادېدلی سو موږ خپل وطن جوړولی سو موږ خپل ازادي اخیستلی سو په امریکا کې یو زنانه وه د غلامانو د ازادولو لپاره یې کار کاوه و دې ته چا وویل تا چې د غلامانو د ازادولو لپاره کار کاوه کوم شی ډېر ګران و دی ول ما ته تر ټولو دا خبره ګرانه وه چې یو غلام ته به ما ویل ستا زه ازادوم ازادېدلی سې د ده دا یقین نه پیدا کېدی چې زه ازادېدلی سم اوس موږ ذهني طور داسې جوړ سوي یو چې خدای مکه موږ دا وایو چې یاره موږ ازادي نسو اخیستلی تر موږ په دنیا کې ټکور ټکور قومونه وو بې تعلیمه قومونه وو خوار قومونه وو هېڅ وسایل یې نه درلود موږ تاسو د کوټې د سویس تر سواته پورې ډېر لوی وطن لرو تر شاته لوی افغان وطن لرو موږ خپل کام متحد کولی سو لیکن لکه عمر خان چې وویل دا خبره ضروري ده چې د پښتون قومي تاریخ چې کومې برخې دي هغه به د دې صورتحال ادراک کوي هغه به دا سوچ کوي چې د پښتانه وطن انقلاب تیار دی پښتون وطن ټول په دې خبره پوه سوی دی زما سره ظلم کیږي جبر کیږي ناروا کیږي په پښتانه وطن کې مو وایي سیاسي تور مې وایي معاشي تور مې وایي ثقافتي تور مې وایي په ګرد ملک کې د پښتانه خلاف اپریشن روان دی یو مسافر مو پر آرامه نه دی
بته ځنه اخیستل کېږي، پیسې ځنه اخیستل کېږي، شکول کېږي. د کډوالو پر نامه مو وایي، په هره شعبه کې مو وایي دا پنجابي استعماري ریاست، دا موږ په دې وایي چې دی په دې پوهېږي چې په دې ملک دا واحد قوم دی چې ماته درېدلی سي. تر شاید 1400 میله بارډر دی، نو په هره شعبه کې دی ووځه ذهني تور یې غلام که. لیکن موږ دا وایو، په آخر کې دا خبره کوو چې د ګیلمن شهید شهادت زموږ د قام غړی نه باسي. نه تاسې جلوس ولیدئ د اسلام آباد څخه تر پېښوره، د پېښور څخه تر بنو، د بنو څخه تر رزمکه پورې ټول قام راوتلی و، ټوله دنیا راوتلې وه. اوس یې جنازه شروع وه، په لکو خلک پکښې و، شامله وو. د دې معنا دا ده چې زموږ قام غړیالی قام دی. هغه د ده د مرګه نه بیریږي، هغه د ده د ظلم جبر نه بیریږي. نو موږ ته هم خپلو ګریوان کې کتل پکار دی چې کم هغه نکتې دي، کم هغه خبرې دي چې پښتون قومي تاریخ پر راټول سي، یو سي. او بنیادي خبره که موږ نور څه نسو کولی، د قام پر قومي وحدت، د قومي خودمختیار صوبې، د خپل